ځنې خلک حکومت گیر کړي دې زیاتي او مرګ نه پس عدالت یې بیا آزاد کړي دې بیا نور هم زورور شي دې بیا نور هم مټور شي سبا بیا یو ماشوم مړ کي سبا بیا یو زیاتې وکړي دې سړي نه جوړ لیو شي. حاضر وخت هغه حالاتو یو عکاسي مې کړې ده. عنوان دی انسان نما لیوه. مورا نظم دی چې دې خبرې ته مې پام شو چې دا څنګه قتل عام شو. روزانه اخبار کې وینم د فلانی بچی را پاسې د فلانې ماشوم یې مړ کړ. هغه هم په داسې حال کې چې زیاتی نه پس یې مړ کړ. دا لمحه مې فکر یوسي خپل گریوان ته سر پذیر شم او سر اوچت کړم اسمان ته ترېنه دا پوښتنه وکړم خدایه دا څنګه مخلوق شو؟ خدایه دا څنګه مخلوق شو؟ شپږ کلن ماشوم له څنګه دا زیاتې سوچ کې راغی او بیا څاروو ته مخاطب شم چې ته هم زموږ نه ښیې یې بې شعوره او بې عقله خو وړو خیال دې ساتلی یې بې شعوره او بې عقله خو وړو خیال دې ساتلی او انسانیت زموږ نه لاړ او څه په ګډو وډو سر شو بیا مذهب مو منځ نه وویست له څاروو نه هم بدتر شو او ځینې خلک حکومت گیر کړي دې زیاتي او مرګ نه پسه عدالت یې بیا آزاد کړي. ځینې خلک حکومت گیر کړي دې زیاتي او مرګ نه پسه عدالت یې بیا آزاد کړي دې بیا نور هم زورور شي دې بیا نور هم مټور شي سبا بیا یو ماشوم مړ کي سبا بیا یو زیاتې وکړي دې سړي نه جوړ لیوه شي زربول او ماتول دې سړي نه جوړ لیوه شي زربول او ماتول که او مړ کول او غورځول که او د دې دغه یو علاج دی څوک چې دا رنګ سړی گیر کړي نو ټول چم دی ورپسې شي څوک چې دا رنګ سړی گیر کړي نو ټول چم دی ورپسې شي او سریام په یوه ستنه خلکو مخکې دې پانسي شي داسې لس پانسۍ که وشوې بیا یې وګوره تاریشه دغه خلک به سمیږي دغه خلک به بلار کېږي دغه خلک به بلار کېږي. نړۍ مننه.